ټول نه وړوکی هېواد ده، نارو ورته وایي، او 53 کیلومتره شاوخوا یې د مساحت ده ټول، او تقریبا 11,000 نفر پکې 11,000 شاوخوا نفوس ده، او داسې هېواد ده لکه ټاپو ته ورته هېواد ده چې هغې ته رسېدل هم ډېر په مشکله څو د نارو هېواد وګړي چې دي تکلیف لري، مرض لري، او عموما ټول چاغ دي چې هغې ته اوبیسټي وایي، او شاوخوا ورنه یو سرک تاو ده، په منځ کې یو ټاپو دی، یو جزیره غوندې ده. نارو هېواد خلک ټول چاغ دي، تکلیف دي، ډیابیټ شکر هم پکې ډېر ده، او په دې هېواد کې فاسفیډ ډېر زیات ده، په پرېمانه اندازه پیدا کېږي. نو کوم غټ ښار یا منظم ښار هم نه لري چې سړی پکې وګرځي، یوازې دومره کېږي چې خپل د سیاحت لپاره لکه یو سر نه بل سر ته په څو دقیقو کې کولی شي ورسېږي. د ورلډ هیلث ارګنایزیشن د معلوماتو په اساس تر ټولو ډېر زیات سګرټ چې څښل کېږي په نارو کې څښل، او د کار روزګار د رقم داسې زیات نه پکې لګېږي، ویزا ریکوایرمنټونه هم ډېر زیات سخت دي. هم د چې خاص طریقې نه ده کړې، وجه یې دا ده چې دوی ته لارې صعب العبور دي، یعنې تګ ورتګ هم د کښتۍ له هغه نه ډېر زیات لرې پروت ده، هغه اوشن هغه ایسلینډ کې پروت ده، یعنې د هغه خواته فیجي خواته نږدې دی، مارشل ایلینډ چې ورته وایي. ایرپورټ دا تاسو خپله وینئ چې طیاره چېرته ځي نو موټر باید ودرېږي، او کولی شي ایرپورټ ته ډېر په اساني باندې قدم واخلي ور واوړي. کوم دیوالونه او امنیتي تدابیر نه لري، یوه رنوې ده، او کولی شي دې کې طیاره کښېني او یا ودرېږي بېرته لاړه شي. کوم خاص ترمینل هم نه لري چې ډېر دې منظم وي. نو موږ تاسو دغه رنوې چې اوس ګورو، دا ګوره په څه مهارت باندې جوړه کړې ده، د دې لپاره چې ځمکه یې کمه ده او د ټاپو یا د جزیرې په دا بغل کې جوړه کړې ده. دا سړکونه دي، تاسې ګورئ، دا پولیس سټیشن ده، دومره زیاته آبادي د سړکونو هم نه ده پکې سوې. ځایي اوسېدونکي وایي دې په دې باره کې بېلابېل نظرونه لري، څوک وایي دا د جرمنیانو له خوا نه فتح سوی، او څوک وایي چې دا خلک یې هم ډېر زیات سرګرمي نه لري. نو که دوی نه پوښتنه وکړي ستاسې دلته څه کوئ، نو وایي یا والیبال کوو یا خوراک کوو یا دلته کښېنو. بیچ هم داسې چندان بیچ نه ده، تاسې ورته وګورئ، داسې ټوله غټ غټ تیږې دي پکې، د خلکو بیچور کې ټول پوست ریږي، دوی کې تیږې دي. نو دغه مستي ورپاتې ده، تاسې ګورئ بل کار نه لري. یا دوی والیبال کوي یا کوم بل باسکټبال کوي، بله لوبه هم نه ده زده. نو یوازینی ټاپو داسې مرغان ډېر پکې خوشحاله دي، مرغان ډېر زیات ورځي، مهاجر مرغان، او فاسفیډ ډېر زیات ده پکې. البرټ ایلیس نومېده، جرمنی و، ده دا کشف کړی و چې دلته یو ځای دی په نامه دی نارونو مې پکې ښوده. بیا هغه نه وروسته دلته خلک ژوند اختیار کوي، بیا وروسته انګریزان ونیو، انګریزان وروسته پسې جاپانیان ونیو، هر یو به په خپل نوبت باندې هغه ورنول فاسفیډ، ډېر زیات پرېمانه اندازه فاسفیډ لري، او دوی به دا پاسپورټو لپاره هم دی چې خلکو باندې ظلم کوه تحویل کېږي. په دغه کوټه کې به یې خلک ودرول، له پاسه به یې تیل پرې واچول او اور به یې ور واچاوه. نو د دې چې په خلکو باندې ظلمونه هم سوي دي. او د ریل پټلۍ ما ته تاسې ګورئ چې لږ لږ یې سر ښکاري، نور پټه ده. پخوا وخت کې به دا پاسپورټ په دې کې بارېده او بیا به کښتۍ پورې رسول کېده، بیا به خپلو منزل مقصود ته یا نورو خپلو ملکونو ته وړل کېده. د هغه له پلوه د ګرځېدا له پلوه هم چندان خاصه ځمکه نه لري، ټول غرونه دي او تپې غوندې دي، جبازار ډېر ده پکې، او تجارت او کاروبار هم داسې هغه کاروبار نه دی چې سړی د زړه ورته ښه کړي. نو د نارو له ډېر پخوا نه همدغه د پارلمان ودانۍ ده چې اوس هم شتون لري، او د پارلمان ودانۍ ته خلک کولی چې ډېر په اسانه ورسي، زیات ځکه نفوس یې کم ده، په 11,500 یا 12,000 نفرو کې به پارلمان څه حیثیت ولري. د نارو هېواد خلک چې دي تقریبا 12 لیسې او څو شفاخانې لري، بېرته بیا دغو ځای ته چېرته رالېږلی و، خراب کړی و. دا د موټرو جنکیاډ یا هدیره ده چې موټر زاړه شي نور ځای نشته، بیا به یې راوړي همدغلته به یې مته یې خرابوي به یې. سړکونه یې په دغه اندازه باندې جوړ دي چې مازې هغه تګ و راتګ پې کېدلی چې نور کوم خاص هغه نه لري، توجه د انفراسټرکچر نه ده ورته سوی. نو د نارو په هېواد کې چې کوم هغه ته اړتیا ده د نظر د نفوس ته، کوم ساختار یا زیربنا چې باید ولري دوی اوس نه لري.
او دوی د فضا چې د ډېره زیاته مرطوبه ده، ډېره لمده غوندې ده، خشکه نه ده، ځکه بحر ته ډېر نږدې ده. نو تګ و راتګ د خلکو هم پکې سیاحین ډېر زیات کم ورځي، ځکه په دې میاشت کې یو نفر هم نه ورځي، یو یا دوه، هغه هم کوم یو کور غلط شي، ځکه په دې باندې چې د ګرځېدا دومره ګوره تصویر کې تاسو وینئ اکثریت ځمکې صرف پاسپورټ نه ډکې دي، پاسپورټ لري. نو که داسې ځای ته سړی لاړ شي چندان خوشحالي به ونه ویني. هر شی چې دلته دوی اخلي سودا په ډول باندې دا دوی راواردوي له نورو هېوادونو نه، د تولید بیخي لري نه، او خلک هم عیسویان دي، وزن یې ډېر زیات ده په تکلیف باندې. نو دا 90% سړي او 94% ښځې دا تکلیف د اوبیسیټي د چاغښت لري. تعلیمي انسټیټیوشن هم ډېر کم ده، 12 لیسې دي پکې، او څومره پوهنتون بېروزګاره خلک هم پکې اوسېږي، او د شکر له وجې نه چې وینې څي، ځکه دوی ډېر چاغ دي، نو پښه یې خامخا پرې کېږي، او تولید ډېر ده پکې، او هغه نه تولید نشته کې تولید ډېر ده پکې، نه واردول. او همدارنګه که سبزي مې له بل هېواد ورته راځي، که میوه مې له بل هېواد ورته راځي، او قیمتي هم ده پکې، داسې هم نه ده چې ارزانه ده، ځکه یو شی چې راوارد کړي نو خامخا مصرف پرې راځي. که په کور دننه تولید وي بیا به نرخ ارزانه، او دوی ډېر زیات سره کړي شي نه خوري، ځکه چاغ هم دي، او هغې هم زیاته ده، مرض هم زیات ده، تکلیف هم ډېر ده. نو دوی آبادي ډېره په مشکله باندې کوي، ځکه ځمکه یې ډېره کمه ده، ډېره وړه ده. لکه تاسو چې وینئ یو ټاپو 200 متره پورې تاسو کولی شئ هغې نه د سمندر ژورتیا ته ورسېږي، له 200 فاصلې. نورو ملکونو کې په کیلومتر چې لاړ شي لا وي. نو دوی بیخي د سمندر یا د بحر په منځ کې پراته دي، او خلک یې په ډېر اسانه کولی شي خپل د بحر له نندارو نه خوند واخلي. کومه زیاته لاره یا مزل دوی نه ورته کوي. د خلکو ژوند هم ډېر په ابتدایي حالت کې ده، داسې پیشرفته نه ده، او اوبه هم له همدغه بحر نه دي، هغه په ذریعه باندې دي ریورس اوزموزس، لکه اوبه چې فلټر کېږي داسې دي. نور دوی د څاګانو دغو شیانو هغه اجازه هم نه لري چې څاګانې ووایي، همدغه د بحر اوبه دي دوی فلټر کوي او بېرته بیا څښي. نو معدنونه او منرالونه پکې زیات نشته، ولې فاسفیټ ډېر ده، د خپله دننه مصرف د مایانو یې ډېر ده. باراني موسمونه یې بیخي ډېر زیات دي، او یو ټاپو حیثیت لري، او د ټاپو دا یې ګور له پارلمان د ودانۍ ده، یعنې په ډېره اسانتیا سره سړی کولی شي د پارلمان ودانۍ ته ورننوځي. کوم خاص سکیورټي نظام نه لري چې ساتنه ورنوځي، ځکه په دې چې خلک یې ډېر کم دي، او غیره خلک ورځي نو چې هلته ضرر ورته ورسوي. خلک هم دوستانه خلک دي، ځکه په دې چې ډېر زیات دوی له خپلو ملګرو سره د باندې وخت تېروي، نظر دې چې په کور کې تېر کړي. د پارلمان ودانۍ ده، یعنې په ډېر سادګي سره اسانتیا سره کولی شي ورننوځي پارلمان ته. ګوره دا ورننوځي سړی هلته ښځه ولاړه ده، هغه ورته تشریح کوي چې دغه دومره 19 سیټونه لري، نور ډېر زیات وکیلان لري. نو زه خو وایم په دا 11,500 نفره کې 19 هم ډېر دي، باید 2 وکیلان یې درلودی. نو دا و د نارو هېواد په باره کې معلومات.